انسان درې حالت لري. یو د انسان حالت تیر ده، یو حاضر ده او یو حالت راتلونکی. په یو علمي او فلسفي قاعده باندې خبرې کوم. اغاثة الامه بکشف الغمه، دا دی کتاب نوم. علامه تقی الدین عبدالعباس احمد بن علي المقریزی خبر می واوریل. هی واوری، علمی خبر ده، د علم په مقتضا خبر ده. اغاثة الامه بکشف الغمه یو قانون ده، د انسانیت قانون ده چې تیر سی هیر سی، چې پکې واقع شکایت کوي، چې راتلونکی وي انسان ورته امیدوار وي. دا د ژوند قانون ده. عوام ورونو مخکې الحاج مولوي صاحب محمد علي جان صاحب هم په همدغه موضوع خبره وکړه. دغه نظام چې الله پاک نن افغانانو ته راوستلی، زه یوه علمي خبر کوم. خیر ده، د علم یوه قاعده وایم، د دغه کتاب اولینۍ خبره د دې کتاب همدا ده. او دا کتاب عالم 845 هجري کال کې مړ ده. د نن نه تقریبا 600 کاله نه زیات وخت کېږي چې دا عالم ته نام مړ سوی، دومره وخت وتلی. د انسان عادت دا ده چې تیر سی هیر سی. دلته دا کتاب کې بحث باندې کوي. ژوند کې داسې مسلې راغلي، دی دلته ذکر کوي چې انسانان د سپیو غوښو ته اړ سوي. په ژوند کې داسې سختۍ راغلي، په ژوند کې داسې سختۍ راغلي چې انسان د انسانانو غوښې خوړلي، انسانانو د انسانانو غوښې خوړلي، خو هېرې سوي، تېرې سوي، هېرې سوي. یو افغانانو ورونو، د ما خبره لږ علمي واورئ. کله چې د داود خان حکومت نسکور سوی، د هغې زمانې نه تر نن پورې په افغانانو داسې ورځ راغلی چې ټول افغانستان د یوې قومندې لاندې و. جواب به راکوئ، چپ مه کینئ، که غلطه وه رد یې وکئ، نه خوابدی کېږئ. د افغانستان د داود خان د حکومت د نسکورېدلو نه تر نن ورځه پورې په افغانانو داسې حکومت راغلی چې د افغانستان د یو سر نه تر بل سره پورې افغانان د یوې قومندې لاندې وي. په دې 45 کلونو کې کوم حکومت راغلی که نه؟ سم به یې وایئ، یا یې نه ووایئ یا ووایئ. نه ده راغلی. چې تیر سي، دا د ژوند قانون ده، زه نه وایم، دا د ژوند قانون ده چې تیر سي هیر سي. دغسې امن چې نن د افغانستان د بدخشان نه شروع د بادغیس تر مرغابه پورې، د بولدک نه رانیولې تر حیرتانو پورې، دغسې امنیت د افغانستان د داود خان د حکومت نه تر ننه پورې تیر سوی. تیر 20 کلن د امریکایي اشغال کې چې ټوله دنیا راغلې وه، یا بد یا ښه، زه یې پرېږدم. هلته د یو کلي د دې چرسیا خلک موسیې ته تلی شو، د موسیې خلک دښتک ته تلی شو، د دښتک خلک مداغې ته آزاد تلی شو. نن چې کوم امن الله پاک انسانانو ته راویستلی، وینې تویېدلې، تر 50,000 پورې او 10,000 پورې انسانانو نه زندانونه ډک ول. نن په زندانونو کې یو څو مجرمانو نه بغیر څوک نشته.
چې هیر سي تیر سي هیر سي چې پکې واقعي دا د انسان عادت ده چې پکې واقعي شکایت پرې کوي دا د انسان طبیعت و عادت ده ظالمانه فکر د انسان ده زه نه وایم کتاب وایي انسان چې کومه زمانه کې واقع وي نو بیا دی وایي له دې نه خوا بل حالت کوو مه کوه ظالمه دا د انسان طبیعت و فطرت ده دا موضوع مې ځکه انتخاب کړې چې انسان په خپله هغه فطري قاعده باندې فکر وکړه دا قاعده د تا د ژوند د فطرت ناروا او د ظلم قاعده ده چې پکې واقعي څه وایي ولا له دې نه خوا بل حکومت کوو ما کوه داسې هر لحاظ یې راواخله د هغه له حکومت نه رانیولې د داود خان نه تر نن زمانې پورې نه امن نه حکومتولۍ نه یوه سلطه و سیطره تر ننه پورې په افغانانو نه وه راغلې دا د انسان عادت وي هغه بل حالت خو ډېر خوندور و دا نو څه حالت ده دا نو څه حکومت دا د انسان هغه ظالم فطرت او فکر خبر کوم ده راتلونکي کې انسان فکر دا د متوقع ډېر وي راتلونکي ته انسان ډېر امیدوار وي راتلونکي زمانې ته د انسان امیدونه ډېر وي دا د ژوند یوه قاعده شوه زه یو مثال وایم بله ورځ یو سړی مریض و تبه یې وه دومره خطرناکه تبه یې وه ټوله شپه یې خوب ونه کړي تبې له لاسه یې خوب ونه کوي ویده نه سو تېره سوه بله شپه یې په خوست یا په قندهار کې شپه وله ګرمي موسم و دا غوماشي و میاشي دی پې باندې راغلل هغه هم یو دانه یا دوه دې کوټې ته راننوتلي وو یو دوه ټکه یې ورکړل نور پوهې له دې نو خو هغه د تبې شپه چې وه ډېره ښه وله دا نو څه خوست او کندهار د بیخي سړی خوب ته نه پرېږدي عاقلانه پوښتنه کوم هغه شپه چې دې تا ټوله شپه تبه وه تر سهاره دې خوب نه ده کړی ټوله شپه نن مازې میاشتې یو ټک درک هغه هم لږ وخت تاوېده را تاوېده هغه دې مړه کړله او بیا دې تر سهاره ښه خوب وکړه چې سهار راجیګ شولې یا دا د شپې چې ناستې ویدې نه خو ولا چې بله شپه ډېره کوه رښتیا وایي عاقلانو د دغه انسان په حق کې کومه یوه ښه شپه وه هغه شپه چې ټول خوب نه و کړی او که دغه شپه چې مازې یو ټک غوماشي ورکړی و چیچلی د کومه شپه دې ده په حق کې ښه وله دغه د میاشتې شپه خو انسان ظالم څه وایي دا د ده فطرت و عادت و ناشکري ده دی څه وایي وی هغه ډېره ښه وله دا ډېره بده ده چې دا کې واقع مونږ باندې چې نن الله پاک اسلامي نظام پرزو کړی شکایت کوي وی هغه حالت ښه دا د انسان ظلم ده دا د ژوند هغه ظالمه قاعده ده چې انسان یې کوي چې تیر سي هیر سي چې پکې واقع وي او دا خو له هغې نه ډېره بده ده او راتلونکي ته متوقع وي انسان دا د ژوند قانون ده زده یې کوي او د ځان سره فکر پې باندې وکوي مسلمانانو د حکومت هدف څه شی ده حکومت وایي څه شي ته کله چې یو ورځ یو سړی راغی بل سړي ته یې ویلې دا خبره علامه سید جمال الدین الافغان کړې دا دویمه خبره چې کوم سید جمال الدین الافغان وی ما ته یو سړی راغی بل چا نه حکایت یو سړی راغی غریب سړی و دی غریب سړي هغه ته وویلې دی مالدار سړي ته یو بل سړي ته یې ویلې زه ډېر فقر ځپلی یم ما ته یوه لاره وښیه چې د غریبي نه خلاص شم نو د مشاور ورته ویلې وی هغه ځای وینې وی هلته خزانه ده دفن
ته یو هغه راواخله کمان د هغې شی چې ولي دا راواخله کش یې که داسې ښه یې کش که ښه یې ډېر کش که وي نه ښه یې ډېر کش که وي داسې دیوار چې که هماغه ځای ووله چې هغه ځای ولګي د هغه لاندې خزانه ده دا به راغوچکې و لوی خزانه باندې به واکمن سي وي نه به یې داسې وي ستا همداسې ده رښتیا هلته خزانه وه خو مشاور څوک ته چې د کمان راواخیست داسې چې ورته کش که ورته معلومات کېده چې ور ویې ولي چې د کمان نو د هغې شی په غجې ولګي ده ته وایي نه نه کش یې که خو بس ته بیا ځې خواته وی لیونیه تا ته پته نه لګېږي کش یې که ښه یې چې راکش وی ګوره ډېر لرې به لاړ شي بیا به زه وی ته یې کش که چې کش یې که کش یې که پې باندې چې ور خوش یې کړله کمان لاړ له هدف نه په بل جې ولګېده نن د بعضو انسانانو د دې نظام په مقابل کې څه ورته وایي صحیح ده موږ منو موږ انسانان یو ما کې مشکل سته په زید کې هم سته په عمر کې هم سته منو چې په حکومت کې به مشکلات وي یو دوه درې مشکلات به وي خو دا مشکلاتو ته دا کمان داسې مه کش کاږه چې کشې کې هغه ته له دیواله واوړي دومره یې ورووله چې په خزانه ولګي خزانه راوباسي دومره یې مه راکش کاږه چې بیخي غیر شی لاړ شي بیخي هدف ته ونه رسېږي کله کله بعضې انسانان راپورته شي هغه چټیات وایي چې ته ورته حیرانه سې کله وی دا نظام اسلامي نه ده کله وی دلته خو بیخي امن نسته د دې خو پاشته پسې ګوره مر سته که نسته سته مر سته نسته زه لیونی یم که تاسې په دې خبر کې جرأتمن یې راته ووایئ زه ولې چې مر نه انکار کوم بیا خو نو وایي امن نسته د دې ته پسې ګوره دې خوپاشانو ته داسې د خوپاشانو خبرې منئ ناشکري مه کوئ یوه لنډه خبر بلم کوم لکه چې دا د ما موضوع خو خلاصه سي کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کېناست خلیفه شو د مسلمانانو منبر د رسول الله ته راغی په عوام ورونه د خبرې مې واورئ نن د کفر او د باطل مقابله نه ده ختمه په دې موږ نه یو خلاص تو نظام مو ګټلی دی مونږه د اسلامي نظام فکریه ټوله اسلامي نړۍ ته بیا خپروو هغه د نظام ساتنه کوو تاسې فکر مه کوئ چې خلاص ولو نه یو خلاص په رب العالمین قسم له هغه حالت نه زه شخصا ډېر دردېږم ډېر مې ځوروي یوه خطبه یې ویلې خطبه ډېره اوږده ده لنډ الفاظ یې وایم ما دا خبره واورئ نو هغه ورته ویلې د ابوبکر صدیق صاحب راغی خلکو ته وایي فإن أحسنت فأعينوني د اسلامي امت مسلمانانو فإن أحسنت فأعينوني کما ښه وکړل دما کمک وکړي وإن أسأت فقوموني کما بد وکړل فقوموني سیده مې کوي له بیخ نه مې مه باسئ ونه چې شنه سي کږه وي سړی وهي نه إن أحسنت فأعينوني دا د اسلامي نظام اصل إن أحسنت که ښه مې کول فأعينوني یعنې ما اعانت وکړئ ته د مجلس ناستو خلکو تاسې نه پوښتنه کوم په رب العالمین نه خوابدی کېږم قسم در کوم نه خوابدی کېږم نن د قوشتېپې د کانال غوندې کانال په ټوله اسیا کې د بشریت په تاریخ کې دومره لوی کانال چې 285 کیلومتره دی څوک دې ما ته مثال ووایي زه تنم مولا نه جګ شئ په دې میدان کې ما ته ووایئ علماو کله چې مدیترانه د
د بحیر احمر سره نږدې کانال سویس هغه د دنیا یو لوی مصنوعي کانال ده په اسیا کې اما دغه کانال چې نن د قوشتېپې په مځکه باندې د کالدارې د مزار نه شیرو تر چا پورې تر فریابه پورې په ټول اسیا کې دومره لوی کانال د بشریت چې مصنوعي کیندل سوی وي نسته خیر د لږ وخت مو که نیول کېدی ما خبر واورئ بیا هم وایم په پښتو خو پوهېږئ وی طالبان په نظام کې خلک وږي دي نو په یو کال یې ماړه کړو دا کار هلته ډوډۍ پرته ده ټولو ته یې ور واچوو چې در وایخله